دیواکره وروره ته خو ډېر بختور یې ورېنداره خو ډېره ښکلې ده ځکه خو یې موږ له ورېندارې سره ونه پېژندلو که څنګه لنډیه ها ورېندارې دا لنډی چې دی که نه نه پوهېږم ستا په لیدو ولې دومره شرمېږي وبکه ته به دا فکر کوې چې موږ ولې دې ته لنډی وایو هغه داسې ده چې موږ ټول ملګري دوه نومونه لرو نو د دیواکر دویم نوم لنډی دی اوس چې دا لنډی دی نو ستا ویلو ته اړتیا نشته رښتیا ورېندارې تا زموږ دا لنډی چیرته ولیده هغه زموږ د خپلوانو په محفل کې ورېنداره ته کله چندیګر ته تللې نه زه ځینې وخت ځي ځکه چې چندګر خو ورته نږدې دی خلک په نیم ساعت کې رسیږي هسې ورېندارې په تا باندې د تبکي نوم چا ایښی دی هغه زما پلار هغه داسې ده چې په ماشومتوب کې ډېره هوښیاره وه هر چا به ورته فریني ورکول یعنې نورو به ورته لیوالتیا ښودله نو ځکه یې ورباندې نوم تبکي ایښی دا ته څه کوې دا څه لیونتوب دی دلته راشه دا ځای پاک کړه دې هلک خو زه بیخي لیونی کړې زه بېرته راځم وروره پونم جانې ګوره زه پوهیم چې ته د تبکي لپاره اندېښمنه یې څنګه به اندېښمنه نه اوسم د چا سر چې د باندې تللی هغه خو ورته نوي خلک دي که د دیواکر ملګرو په هغې په نیمه ژبه یې ورباندې ملنډې ووهي نو نن موږ ټول د ورېندارې په خواږه خواړه خورو ورېندارې ته چې کوم څه غواړې هماغه ووایه دا واخله ورېندارې ته خواړه خوښ کړه زه ورسره لږ مرسته کوم څنګه اوهو ته ولې پاره خبره کې وردانګې پرېږده چې خوښې کړي موږ هم باید پوه شو چې زموږ ورېنداره څه ډول خواړه خوښوي ورېندارې ته خواړه خوښ کړه ګارسونه ورېندارې خواړه ورته ووایه که د تبکي د یوې کمې په ځای ته د هغې ډېرې ښېګڼې په یاد ولرې که نه نو ستا هر ډار به له منځه لاړ شي هغه ډېره پیاوړې ده خپل ځان سمبالوی شي ته اندېښنه مه کوه هر څه به ښه شي ادرقه بدل مکنی زما د خوښې خواړه دي هو او درقه به قرمه او درقه به وري 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 شي او د چرګ غوښه ورېندارې یوه شېبه دا مینو ماته راکړه ته خو پوه شوې که نه درې قابه قورمه د وریجې او چرګې غوښې سره سمه ده او ورسره لږ سلات او پیپسي م راوړه پوه شوې لږې زر راوړه وروره چې ډېر وږی یم بخښنه غواړم زه تشناب ته ځم بېرته راځم بخښنه غواړم
یاره لنډه تا خو موږ ته نه وویلې چې ورېنداره داسې خبرې کوي ها دا ولې لنډې تا دومره لویه خبره موږ نه څنګه پټه کړه ها لنډه ته یو کار وکړه ستا دا سا چې دی که نه د دې ستنه پوره یو ساعت وروسته که ځکه چې ستا ژوند هم داسې مخ ته ځي دې وخت نه وروسته داسې ښه خبره ده که نه چې ته له لنډي سره یو ځای تو تلا هم شي که نه څومره ښه جوړه ده یو لنډی او ورېندار راغله ورېندار تاسې پوهېږئ زموږ په کتاب کې لیکل شوي چې یو ځل هنومان صاحب ته لمر د مڼې په څېر ښکاره شوی و د خوړو لپاره یې غوښتل چې ورته نږدې شي له لرې نه ورته لمر د یوې کوچنۍ مڼې په څېر ښکاره شو او موږ ټول پوهېږو چې هغه ډېر لوی دی غواړئ پوه شئ چې څومره لوی و له لرې نه چې دا لمر څومره لنډ ښکاري دومره لوی دی چې اندازه د حد نه ډېره زیاته ده مګر دا هر څه موږ ته ولې وایې ځکه چې دیواکر جانم د لمر په څېر دی ځکه چې همداسې لنډی انسان ډېر هوښیار وي او زړه یې ډېر پاک او صادقه انسان وي او زه ډاډه یم چې د لنډې ویلو مطلب تاسې ورته د مینې نه وایي نور هېڅ هم نه په هر حال ستاسو د لیدو نه ډېره خوشحاله شوه پونم جانه څوک یې چې لرې خپلوان دي هغوی ته به 1100 روپۍ ورکړي او څوک یې چې نږدې خپلوان دي هغوی ته 1400 همداسې به ښه وي که نه اوس یو کار کوو ته ما ته قلم راکړه زه یې نوم لیکم اوس یې ووایه ښاغلی اګروال ښاغلی اګروال او بل لورې ته راغلې ته خوښه یې که نه مطلب هلته هر څه خوښه و که نه شکر خدایا خورې ستا د شپې خواړه څنګه و خورې خو مې در باندې څه وخوړو دا به ولې موږ ته وایې ها مې ځوروئ تاپکي لورې دلته راشه راځه د لږ وخت لپاره ما سره هم کښېنه لورې سبا به ستا واده وي بیا به تا سره کله وخت وي چې موږ سره کښېنې خبرې وکړې بیا خو به ته د میلمنو په څېر دلته راځې که نه پلاره زه به تاسې ټولو پسې ډېره خفه شم ډېره به خفه شم تم که نه ولې په داسې خبرو مې لور خفه کوې لورې لاړه شه مخ لاس دې ومینځه نکریزې درته ږدي ځه دې ځه الله نو لاړه شه لورې
او درې قابه اوري 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 اوريجي اوري 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 اوريجي او اوري 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 اوريجي اوري 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 اوريجي پلاره ستړي شوي یم ستړي شوي یم پلاره د ژبې په بندېدو ته به نه ستړی کېږي لورې هغه خلک به ستړي کېږي چې تا پورې خاندي هغه څوک به ستړي کېږي چې تا باندې ملانډې وهي هغوی به ستړي کېږي چې ستا همت له منځه وړي ته نه باید ستړی شي لورې دلته وګوره هر وخت تا څه ویل دلته ستونزه نشته دلته هم ستونزه نشته او ته پوهېږې خلک له دې ځای نه او له دې ځای نه مخته ځي او زه پوهېږم چې ته بریالی کېږې بریالی کېږې که نه ووایه دا زما لور کوي آفرین اوس راځه په لاسونو دې نکریزه کېده سبا ستا لپاره ډېره ښه ورځ ده ځو راځه سبا ته زما د ژوند څومره مهمه ورځ ده باید زه خوشحاله اوسم مګر خو ټول را باندې ملنډې وهي او سبا ته خو به زه دا هم پښو کفم په دې کې خو به زه نور هم ټیټ ښکاره شم
لنډه دی او کار استاد اسا چې کنه د دې ستنه پر یو سات ورسته کا ځکه چې ستا ژوند هم داسې مخته دي د وخت نه ورسته تاسو خبره ده کنه چې تل لاندې سره یو ځای تو تلا هم شي کنه څومره کار جوړه ده یو لاندې او اته چې زما ژوند ته راغلی مننه تر اوسه مې ژوند ته نه ده راغلی سر له اوسه یې راته مغزه خراب کړي زما ژوند خو تباه کېږي راغلی اوهو ماشومانو پام کوئ تبکي خوري راځه کنه نڅا کوو نه ادې دې اوس نه اوهو د واده نه مخکې به ستا دا وروستۍ نڅا وي او هسې هم نن به د هلک کورنۍ نڅا کوي موږ نه راځه کنه ډېر خوند به وکړي هله هله نو ادیتی نڅا دې ولې بس کړه ها یوه شېبه مورې پلاره او تاسو ټول په غور سره زما خبره واورئ اوس به زما خوږه تبکي خور زموږ ناوې موږ ته به هغه څه وایي چې زموږ د کورنۍ لپاره یې لیکلي دي او هسې هم که نه 4-5 ورځې کې چې همدا یو لیک لولي راځئ تبکي خوري او ټولو ته دا ووایه که اوس یې نه وی نو بیا کله وایي اوس د کورکمندو دی بېګا ته واده دی که اوس یې نه وی نو کله به وی نو خو سرګنې کړې چې لاړې نو بیا موږ ته په موبایل کې وایي که څنګه راځه که نه د لاسونو په پړکه ورته ښه راغلاستې ووایه زما ښکلې تبکي خور ته چې په دې کور کې د 100 ساعتو لپاره مېلمنه ده سبا ته به په دې کور کې ته نه اوسې خورې خپله مور دی پلار ورور خور هر څه به پرېږدي او یو نوي کور ته به ځي د واده نه مخکې دا زما د تبکي خور حیرانونکې ډالۍ ده زموږ د ټولو لپاره ووایه که نه ستاسو د ټولو په خولو څومره مسکا ده مګر زه پوهېږم چې ستاسې د ټولو زړه څومره خفه دی ځکه چې زه نن له دې کور نه
له دې کور نه ځمه ډېر څه ویل غواړم څلور پنځه ورځې راهیسې مې ستاسې لپاره ډېر څه لیکلي د ټولو نه مخکې زما پلاره نالوري مجرد اوكي باكيكا غلاش لوري مجرد خايدة لوري دا خوش علي وقت دا سمجرد لوري وګوره ما ته وګوره تا خو پراته له ویلو هر څه وویل لورې مه ژاړه موږ ټول پوه شو چې ته موږ سره څومره مینه کوې خیر دی غلشه خورې مه ژاړه لورې مه ژاړه ګرانې مورې ته د کور کمندود پیل کړه ترور جانې ته ډوډ ووهه ته مورته کور کمان په مخ ووهه پلاره په بلغم بریم پلاره په بلغم بریم سامانه لوره تا هیڅ بدلون نه دی کړی بیخي د پخوا په څېر او تل به هماغسې اوسم اوهو یوازې لور او پلار د کور کمان دود ترسره کوي نور ته خو وخت ورکوي همدا خو زه وایم مورې اوهو ما د چا مخنیوی کړی دی راځئ راځئ زه خو له څه وخت نه دې ورځې ته په تمه ومه ته مورته ووهه ها اوهو شوپا مورې ته خو وګوره که نه او دلته هولي فورس تښتېدلې که نه اوس به چېرته وتښتې اوهو تبکي لورې دلته راشه بلې وروره او وګوره که مورې نه پلاره ورور مې زنګ وهلی ورون زنګ وهلی بلې ښه وروره زه هم دا اوس لپټاپ راخلم وروره ښه مورې پلاره مورې زه راښکته شه خورې اوهو څنګه یې زویا زه ښه یم پلار جانه تاسو څنګه یې زویا ته څومره کمزوره شوی یې مورې زه تا ته تل کمزوری ښکارم
مګر باور وکړئ دا ځل خو تاسې له ما نه هم ډېره کمزورې ښکاري. د لور واده یې دی څه ټوکه خو نه ده زویه. ښایي ورشي به وروره. مګر زما کوچنۍ تبکي چیرته ده؟ یو دقیقه صبر وکړه وروره. سلام وروره. دا ده د کورکمان نه ډکه مېرمن. تل به مې درته ویل که نه چې ستا په واده کې به ټول کارونه زه کوم. خو اوس وګوره له تا نه څومره لرې ناست یم. هیڅ خبره نه ده وروره. ته هلته په ځان پام کوه. ما سره خو ټول دي. اوهو که وارون دلته نه وي بیا هم شته. ګوره همدا اوس د کورکمانو دود ترسره کوي. تل خوشحاله اوسې خورې. د خدای په امان وروره. د خدای په امان وروره. پام کوئ پام کوئ. که کورکمن ولیدلی وای نو ډېر بد شګون یې درلوده. هیڅ خبره نه ده پونم جانې هر څه به ښه کېږي. لنډی وروره. اوهو ته بیا هم ښه سوچ وکړه ښه. ته په رښتیا غواړې د هغې تاپکي سره واده وکړې ها که څنګه؟ غلی شه یاره له څه وخت نه همدا یوه خبره کوي. اوهو یاره هسې هم ډېر ناوخته شوې. ته هم د کورکمانو دود ترسره کوه هغې هم یو کار وکړه ته د ګیره وخورایه او لږ بدلون دې په ځان کې راوله تر څو چې ته لږ د فلم هغه غوندې ښکاره شې. زما لنډی وروره ها. اوهو غلی شه که نه یاره که نه یم دلته دې ښکته کوم. اوهو یاره اوهو ته اوهو صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه. تا ماته د ښکته کولو خبره کوله ودې لیدل څنګه ښکته کړې لنډی. یو هسې هم ناوخته شوی او بل دا موټر سایکل نو بیا زر چلانده که وروره. اوهو صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه چې کېنه ځانه پلوانه. او یاره بیا کته شم دا څه رقم موټر سایکل دی. نه پوهېږم چې ولې داسې راسره کېږي. اوس به ستا په قسمت کې هر څه بند کېږي که ورېندار جانه وي او یا هم ستا دا موټر سایکل. اوس له دواړو سره ځان عادت که. تبکي لورې تیاره شوې او که نه وخت بیخي لږ پاتې دی.